بسم الله الرحمن الرحیم. په معده او کوچنیو کولمو په لومړنۍ برخه کې د زخم موجودیت لومړی راځو دې ته چې په دغه ساحو کې زخم ولې رامنځته کیږي. لومړی هغه کسان چې سیګریټ څکي او ورسره د دې ترڅنګ الکول څکل او یا هغه کسان چې د انسیډ په نوم یو دواګانې دي په کوم کې چې ایبوپروفین او داسې نور دواګانې راځي د هغې ډېر استعمال او یا هم په معده کې د ایچ پایلوري په نوم د بکتریا شتون هیلیکوبیکټر پایلوري په نوم بکتریا موجودیت دا هغه کسان دي په دې کې د معدې او د کولمو د لومړنۍ برخې ټپ یا زخم ډېر زر رامنځته کیږي. هغه خلک چې په ارثي ډول د پیریټل سیل یا د تیزاب تولیدونکي سیل حجرو په ارثي ډول غټوالی یا دا حجرې په ارثي ډول سترې وي په دې ناروغانو کې هم دا د معدې زخم ډېر زر رامنځته کیږي. علائم دا دي په دغه ناروغانو کې عموما مونږ د زخم موجودیت تحقیقات په د درد ساحه او ورسره ترڅنګ د استفراقاتو معلومات مونږ کوو، تحقیقات کوو. معمولا درد د معدې په شاوخوا کې موجود وي چې مونږ ورته اپیګیسټریک ساحه هم وایو. نو مونږ اوس د دې دواړو کې مونږ څنګه فرق کوو؟ هغه ناروغان چې د معدې زخم ولري په هغې کې به درد لسونه یا 15 دقیقې یا 10 دقیقې یا 15 دقیقې به درد وي او بیا به درد نه وي، بیا به درد ختمیږي، زر درد له منځه ځي. او که چېرته د کوچنیو کولمو په لومړنۍ برخه کې درد وي نو دغه درد به د نیم ساعت نه د 30 دقیقو څخه تر 1 ساعته پورې وي. د کوچنیو کولمو درد چې دی دا به لږ ګړندی درد وي، دوامدار درد به وي او د معدې درد به وي دا به لږ وي او زر به در منځه ځي. دې څخه علاوه هغه ناروغان چې معدې زخم ولري هغې کې به درد د ډوډۍ څخه وروسته تر 15 یا 10 دقیقې بعد به فورا درد رامنځته کیږي. او هغه ناروغان هغه اشخاص چې د کوچنیو کولمو د لومړنۍ برخې درد ولري، زخم ولري، هغې کې به درد د ډوډۍ نه تر نیم ساعت یا 1 ساعت یا تر 100 ساعت وروسته درد رامنځته کیږي. نو د دې تداوی به موږ داسې کوو، هغه ناروغان چې زخم ولري د کوچنیو کولمو د لومړنۍ برخې یا د معدې زخم ولري هغې باید قهوه بنده کړي، تر تریخ چای به ونه څښي. دې څخه علاوه سیګریټ، الکول او داسې نور دوی باید دغه پرهیزو کې خام شیونه دې ډېر زیات نه خوري. دا د دوی یو حفاظتي تداوی ده او نور باید بیا یو ښه د معدې متخصص ته مراجعه وکړي. ډاکټر صاحبانو الله مو مل شه. تر دې ترڅنګ زموږ ویډیو هم لایک کوئ، کمنټ هم کوئ او دې نه علاوه چینل سره سبسکرایب کوئ. الله مو مل شه.